او بل جمعه پر رمضان کې ناراضي. رمضان روجې ډېرې قیمتي روجې دي او چې کله د رمضان روجې مسلمانانو نیسي او بیا د اختر منزل ځي نو رب العالمین فرشتې راغونډې کړي او د ټولو فرشتو ته یو تپوس کوي، وی فرشتو چې څوک یو مزدوران راولي یو مزدور ونیسي او هغه مزدور دی مالک له په اخلاص کار وکړي نو دی مالک له څه پکار دی چې دی ورسره څه وکړي؟ نو فرشتې ورته وایي چې ده له خپل اجر او خپله مزدوري پوره ورکړي. اوس هم قانون دا دی چې مزدور دی ونیو نو ده له به خپله مزدوري ورکوي. او رسول ګوره ډېر خلک مزدور باندې کار وکړي او بیا مزدوري نه ورکوي، ډېره لویه ګناه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې کم نیک مزدور له مزدوری ورنکړه نو د قیامت پر ورځ به د دې مزدور د خدای په دربار کې مقدمه زه لړوم، د الله په دربار کې د ده په ځای به زه ولاړ یم او زه به الله ته ویم چې الله ده له دې مالک مزدوري نه ده ورکړې، د ده په ځای به پیغمبر علیه السلام د الله په عدالت کې ولاړ. د دې وجې نه رسول الله مبارک فرمایي چې مزدور باندې مزدوري وکړي نو د هغه د خولو د اوچېدو نه مخکې هغه له خپله مزدوري ورکړه. نو چې کله فرشتو نه الله تپوس وکړي نو فرشتې ورته څه وایي؟ وی الله مناسب دا دی پکار دا دی چې د مزدور له دا نیک او دا مالک دا خپله مزدوري پوره پوره ورکړي. وی فرشتو ګواهانې شئ، ګواهانې شئ. دې خلکو دی مسلمانانو د رمضان په میاشت کې روجې ونیولې مزدوري یې وکړه، اوس دې له به زه پوره ثواب ورکوم، زما د رضا دپاره یې دا روجې نیولې دي. نو تاسو په دې خبره ګواهانې شئ او 15 قسمونه به الله وخوري. د الله خبره خو بې قسمه حجت دی، موږ به منو. خو ما تاسو ته مخکې ویلو چې بعضې وخت کې یو سړی د چا د خبرې نه انکار نه کوي، مسلمان به څنګه د الله په خبره کې شک وکړي، لیکن بیا هم د خبرې مضبوطولو له الله 15 قسمونه خوري. زما د په خپل عزت، په خپله لویۍ او په خپله بړایۍ، صفتي لویي، ذاتي لویي، فعلي لویي، دا ټول به ذکر کې قسم دی چې دا څومره خلک د رمضان روجې زما د رضا دپاره ونیولې، دا ټول مې وبخل. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. او قرآن کې الله وایي دلته صابرین نه مراد مفسرین روجهدار اخلي. صبر استقامت ته وایي. صبر خپله معنا حبس، یو ځای کې بندېدلو ته ویل کېږي. په خپلو خواهشاتو قابو موندون کې شو، د خوراک او د څښاک نه صبر شو، استقامت شو، نو دې خلکو له به زه بې صبر اجر ورکم. الله فرمایي حساب پکې نشته. زمارونو دا د خدای پاک فضل شو چې مونږ تاسو له الله د رمضان د روجو د نیولو توفیق راکړي. دا د خدای فضل دی. که مونږ بیماران وی بیا به مو نشو نیولی. ټیک ده چې بیمار سړی چې روغ شي بیا به یې نیسي، ګناه پې نشته، خو لیکن بیا هم هغه لوی د رمضان د روجو هغه فضیلت خو دې فوت شو، ختم شو که نه. دغه رنګې زمارونو ډېر خلک داسې دي چې رمضان روجې خوري، تاسو ته خو پته نشته، خصوصا په دې پنجاب علاقو کې داسې خلک دي چې باقاعده مستقل پکې لګیا یي او روجې خوري، په روجه کې خوراکونه کوي. ډېر ظالمان روجه کې لګیا دي او بس کې او شربتونه څکي، میلو کې باقاعده د څاروو په منډی کې په میلو کې خلک لګیا دي، چولې خوري او لرې خوري او لګیا دي خوراکونه خوري او پروا نشته دی. دا د خدای پاک فضل او کرم دی چې مونږ تاسو باندې رب العالمین د رمضان روجې ونیولې. دا لوی د خدای پاک احسان دی. هغه کوي خو پټان جانے او روزہ جانے، چې روجه ورته پټان جانے روزہ جانے، پښتون پیشه او روجه پیشه. او بیا پیش دغه ته تر ناستي څه ورته وایي روجه ماتي ته. ایو سړی نه چا تپوس وکړی لکه تا روجه نیولې چې ته روجه ماتي ته ناستي پکوړو ته د پرلت غځولی دی. وایي دومره کافر خو هم نه چې روجه به نه ماتوم او روجه ماتې به نه خورم، داسې کافر دی صحیح کړم. دا د خدای پاک فضل. اوس زمانونه یو څو کاره دي هغه درته وایم. د اختر پر ورځ باندې چې د اختر اعلان وشو نو معتکفین حضرات به د خپل اعتکاف نه پاسي. اعتکاف والا به څه کوي؟
دی به فورا نه دي چې یاره دا خو 9 ورځې 10 ورځې مې تېرې کړې په منډه کور ته دي، نه چې اعلان وشي نو دی د ښه مدیدار د اعتکاف په دې ځای کې یو 2 رکعاته نفل وکړي، مستحب 2 رکعاته نفل دی وکړي او په دې نیت دی وکړي د توبې چې خدای پاکه که زما نه څه غلطۍ شوي بیا ادبۍ شوي معافي غواړم، او د شکرې نیت دې پکې وکړي. دا ټیک ده چې اعتکاف پسې رسول الله مبارک 2 رکعاته نه دي کړي، لیکن مطلق نفل د توبې ثابت دي، د شکریې ثابت دي. دې په خپل عمل باندې د خدای شکر ادا کړي چې نیت کوي 2 رکعاته نفل، نو دې زړه کې دا راولي چې الله زه ستا شکر ادا کوم چې ما له توفیق راکړه، او که ما نه څه بې ادبي شوي الله زه د هغې معافي غواړم. نو بیا د الله ته ښه مزېدار په جړا کې سوالونه وکړي، الله زه ستا په دې در کې ناست وم پروردګار. لاول د آخرت دعا، د ایمان دعا، د توبې د ګناه د معاف کېدو، بیا د دنیا د بچو ټولې دعاګانې کولی شي. نو الله نه ښه دعا وغواړه چې الله ستا په در کې ناست وم، دا 9-10 ورځې مې تا ته تېرې کړې الله، بل څه غرض مې نشته، او دا په الله به امید ساتئ چې الله تا به زما دعا قبوله کړې وي. رسول الله مبارک هم فرمایي چې کله تاسو هغه د رمضان چې کله هم د الله نه سوال کوئ نو تاسو داسې طریقې سره سوال کوئ چې تاسو دعا په قبلېدو یقیني چې الله زما دعا قبلوي. د خدای در کې څه کمی نشته. نو معتکفین به خدای ته دې وجاړي او ښه دعا دې وکړي، د هغې نه پس د خپلو کورونو ته رخصت شي. او موږ هم په خپله دعا کې یادوي، موږ هم ورته دعا کوو معتکفینو ته چې الله پیدارو د شپې په خیر او په خوشحالۍ تېرې کړي او الله ټول عبادتونه او دعاګانې قبولې کړي، او موږ غریبانان کمزوري دین په دعاګانو کې یاد کړي. دویم کې د اختر ورځ شي، بس چې اعلان وشو د اختر او د ماښام مونځ دوی دلته وکړي نو بس بیا دوی تللی شي. دویمه دا دي چې د اختر په ورځ به څه کوئ؟ د اختر په ورځ هر انسان له سحر لامبل مسنون دي او وختي پاسېدل مستحب دي. وختي پاسې د اختر پر ورځ ناوخته مه پاسئ، وختي پاسېدل دا مستحب دي. او بیا غسل دا مستحب دی چې انسان غسل وکړي ولامبي، مسواک ومږي، مسواک مستحب دی ولا مسواک. غیر ضروري ویښته والي نوکان کټ کړي دا ولا ټول مستحب دي. او خوشبو پورې کړي او نوې جامې واچوي، او که نوې جامې د وسه نه کېږي نو زړې جامې دي ووینځي، هغه د استعمال کړي، او خپلو بچو له دې ښکلې نوې جامې واچوي. دا خو اختر دی، اختر خوشحالي ده. اختر پر ورځ باندې چې څومره خوشحالي وشي الله پې خوشحالېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشې صدیقې په کور کې و، ماشومان جینکۍ وې هغوی تمبل وه. د خوشحالۍ په موقع تمبل وال جایز دي، منع نه دي چې ګونګړوګان پکې نه ګونګړوګان پکې نه، او مقصد یې خوشحالي وي. تمبل یې وه، دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی او عایشه صدیقې له زورنه ورکړه، وی د پیغمبر په کور کې دا کار کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ ور واړو، ابوبکر پرېږدې دا د اختر ورځ ده، دا د خوشحالۍ ورځ ده او دا د اختر ورځ ده. نو د اختر په ورځ باندې د خوشحالۍ اظهار کول، ماشومانو له ښکلې جامې نوې جامې جوړول، او که نوې د وسه نه کېږي زړې وله وینځه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر پر سحر وختي راووت، ماشومانو په لار کې لوبې کولې. یو ماشوم داسې غلې غوندې ولاړ و خیرلو جامو کې، د دې نورو ماشومانو تماشې کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ماشوم پوه شو، ورغې وی بچې ته دوی سره ولې لوبې نه کوې؟ او دوی څومره ښکلې پاکې جامې اغوستې دي بچې، نو ستا جامې پاکې نشته چې پاکې جامې ته واچې؟ خیرن خچن ولاړې او خیرنې جامې دې چولې دي. نو ماشوم ورته په ژړا شو، وی د الله رسوله دوی خو پلاران شته که نه؟ زما پلار نشته، یتیم یم. دوی له خپلو پلارانو جامې راوړې دي، زما پلار کم دی؟ پلار مې نشته دی. او دوی له خپلو پلارانو پیزارونه اخیستې دي او خپلو پلارانو خشته کړي دي، زه یتیم یم، زما پلار نشته. بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه یتیم ماشوم زر را په غېږ کړ. دا حضور پاک په زړه کې په مسلمان او په ماشوم رحم ډېر زیات و. دا یاد وساتئ د یتیم په سر به د رحم لاس ایږدئ. رسول الله مبارک فرمایي انا وکافل الیتیم هکذا. دا ګوتې مبارکې داسې کړوي چې څوک د یتیم پالنه کوي، یتیم له جامې ورکوي، یتیم له ډوډۍ ورکوي، د یتیم په سر لاس راکاږي، رحم پې کوي، وی زه او دغه انسان به په جنت کې دقسې یو ځای یو لکه دا 2 ګوتې چې یو بل سره یو ځای دي.
یتیم په سر به لاس راکاږي، یتیمانانو خیال بساته. دی وجه نه زه اکثر دا یو تقریر کومه، په چا به ښه لګي په چا به بد لګي. زم چې یو انسان پلار مړ شو، ماشومان یتیمانان پاتې شو، نو دا خلک لګي یو مقبرې ته ورسخاتونه وړي او جانمازونه وړي. د خدای ظالمانو ظلم مه کوئ. دا خو یتیمانان بچي پاتې شو، په دې مال کې خو د دې یتیمانانو بچو حق دی. د څه کوئ ظلم ورسره کوئ؟ غریبانان دي په پردی کوټه کې، غریبانان پراتی اکثر، یا که خپله کوټه موین د رزق درکې نه لري او ماشومان یتیمانان پاتې شو. د یتیم مال اخو ماشومان دي، ته څنګه په خاتونو کې تقسیمه او په خیراتونو کې تقسیمه؟ د یتیم مال خوړل ډېر لوی جرم دی. بعضې خلکو ته یتیمات پاتې شي، رواري وي، رورې مړ شي، تری مړ شي، یتیمانان پاتې شي، په هغه مال خېټه ورواچي. قرآن کې الله فرمایي الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا. وایي چې څوک ظلمن زیاتی کوي او د یتیم مال خوري، دی د خپل خېټې کې د جهنم اور ورچوي او یان قریب به د دوزخ غرغنډو والا بل شوي اور ته دی رسېږي. د یتیم به ډېر خیال ساتي، د یتیم مال به نه خورې، د یتیم د مال به ډېر خیال ساتي. قرآن شریف کې ردې ډېر آیتونه چې د بل وخت کې به درته بیان وکړم. نو حضور پاک فوراً هغه یتیم ماشوم راوچت که په غېږ کې واغېسته او کور ته یې یوړه، او چې څنګه یې کور ته یوړه هله شا به دله به جامې برابر کړې. بیبیانو وله فوراً هغه زمانه کې خو داسې جامې نه وې، خو به لنګ او صادر به و. د پرتوک په ځای به یې لنګ ته وکړه او د کمیس په ځای به بل صادر د ځان نه ته وکړه. کمیسونه به هم خلکو اچول، پرتوکونه به هم اچول، خو زیات رواج دغه و. بس جامې یې خشتې ولمبه او صفې که پاکې که خوشبویې که جامې ورته واچولې او بیا باروس بچې ها او د ماشومانو سره لوبې کوه. هغه یتیم راغی وړو سره هغه لوبې ټوپونه شروع کړل. نو یو هلک ورته وي هلکه څنګه خوشحاله؟ وی خوشحاله به نه یم چې ما له خدای پاک د حضرت فاطمې په شان مور راکړه او د عایشې په شان، او خوشحاله به نه یم چې ما له خدای د رسول الله مبارک په شان پلار راکړ. په دې به نه یم خوشحاله. زما وروڼو تاسو هم دا مهرباني کوئ، خپلو بچو له ښې جامې ورکړئ، پاکې صفا. او یتیمانان که ستاسو په ګاونډ کې وي په دې نه خوارېږئ، بلکل پې نه خوارېږئ. یتیمانانو له یا که ستاسو په ګاونډ کې کم مسکینان او کم فقیرانی یو جوړه جوړه جامې وله والئ. زکات کې وله والئ، خیر دی که زکات تر باندې نی، او که زکات دي صدقه خیراتو کې خوشحاله کې دا ګاونډیان. د ټولو مالدارو له پکار دي چې دوی د خپل ګاونډیان خوشحاله کړي او په رشته دارۍ کې که کم غریبانان مسکینان خوشحاله کړي. ډېر خلک داسې دي چې د هغې د جهیز وس نه کېږي، د لورې وي او نکاح ترې غواړي، د غریب دا وس نه کېږي چې دی له کټ پالنګ والي، دا وس یې نه کېږي چې ول لوښي جوړه جامې والي. دا ستاسو په دې مال کې د دې غریبانانو حقونه دي. زما وروڼو ګورئ او په دې مه یېرېږئ. زه راته قسمیان وایم، ګورې ما تاسو ته مخکې ویلي دي، زه راته دا خبره مضبوطوم، زما خبره خو باسم تاسو منئ. زه خو د خدای او د رسول د قرآن خبره کوم، ضمناً پکې راته یو واقعه ترغیباً ذکر کړم. نو زه تاسو ته دا قسمیان وایم چې ستاسو مال به په دې نه کمیږي، خدای پاک به زیاتوي. ولې زه قسمیان وایم؟ ځکه ترمذي کې حدیث د پیغمبر مبارک په دې قسم خوړلی، په دریو څیزونو رسول الله مبارک قسم خوړلی. یو پکې دا ده چې صدقې سره مال کمیږي نه، مال به زیاتېږي. نو تاسو ټولو ته زما چې څومره آواز اورئ، او که په موبایل زما آواز اورئ، او که داسې زما آواز اورئ، او که دلته کې ناست یې، زما ټول وروڼه یې زړه مو در باندې خفه کېږي. هغه شی به د ځان تاسو له خوښوم چې ځان له خوښ کړم. د مسلمان دا خاصیت دی چې څومره په ګاونډ او په رشته کې غریبانان دي او بېوسه دي، جامې وله والئ. ماشومان یتیمانان دي، جامې وله والئ. قسم دی په اختر کې به د ډېرو خلکو په کور کې د پراټې وس به یې نه کېږي چې ځان له ماشومان له پراټه پخه کړي، یو تروړ وړ وله والئ که صدقه فطر سرسایه کې ورکې، سرسایې نه علاوه له داسې والے یو تروړ وړ ورولېږې، یو رکوټې ټیمکې غوړي وله ورولېږې که نه. د اختر په ورځ به ځان له هغې غریبانان د خوشحالۍ ته به نری غوښې خورې او ته به پراټې خورې او ته به وریجې خورې او ستا غریب ګاونډي ماشومان به غریبانان دقسې وي. افسوس خدای به دله د قیامت په ورځ تپوس کوي. دا مال او دولت خو د خدای په لاس کې دی، دا خو تا نه اخیستې شي، هغلی هم ورکولی شي. نن هغه ماشومان یتیمانان دي، ستا د هم یتیمانان کولی شي.
زمانونو د پیغمبر مبارکه اقوال دي ځان کې سخا پیدا کې پیسو سره صدقه دنیا د روانه د څومره خلک روزانه یو دوه راګیا دي مري او د دنیا دولت ته پاتې کېږي او بنګلې ته پاتې کېږي دغسې به موږ ځو دغه پیسې به په بینکونو کې او دغه پیسې به زموږ نه په خزانو کې پاتې شو موږ به ترې لاړ شو او بیا به ارمان کوو ګوتې به مروړو هېڅ به په لاس نه راځي دا تاسو ته زه د زړه نه خبره کوم د مینې خبره درته کوم د محبت خبره درته کوم چې تاسو مهرباني وکړئ دې غریبانانو له بې کسو له یو تروړو والی نه به کمیږي خدای به اجر درکوي رمضان کې ثواب هم ډېر دی غوړي والا والی غوښه والا والی غریبانان روجي والا والی چې هغه ځان نه پخېږي د اختر په ورځ باندې مزدورانو نن په مزدورۍ کې څه دي د دې دیاړیمارو غریبانانو څه دي 500-600 روپۍ مزدوري دا هم په رمضان کې څوک نشي کولی په 500-600 روپۍ کې یو سړي ته مریض پېښ شو دی به څه کوي یو ګیلکار دی مثلا 1,000-1,200 د هغه مزدوري ده په 1,200 څه کېږي که مزدور که دغه ورته پېښ شو مریض ورته پېښ شو خدای شته په یو ساعت کې دا ټولې ختمېږي نو تاسو دا دیاړیمار دا غریبانان او فقیران هر چا ته په خپل ګاونډ کې معلوم دي یا رشته داران هغې له ورکئ او سخاګانې وکئ به هر کیف یو خدا شوه پاکې جامې او نوې جامې دا به کوئ بل به د اختر مانځله د کلي نه بار وځئ د اختر مانځله د کلي نه بار وتل سنت دی بلکې دور مختار لیکلی دی او زموږ نورو فقهاو لیکلی دي چې بغیر د عذر نه د خپل محلې په جومات کې د اختر مونځ مکروه تحریمي دی عذر دا دی چې باران وشو بار سړی نشي وتی دا عذر شو عذر دا دی چې د چا دشمني ده او دی بار نشي وتی یری ده دا یو عذر شو مثال پته ور عذر دا دی چې بار د اختر د مانځه ځای بالکل نشته څه انتظام نشته چې خلک بار راوځي نو دا یو عذر کیدی شي لیکن الحمدلله نن هغه عذرونه نشته نن د کلو نه بار د دنیا ډاګې دي د دنیا شاملاتونه دي غټې غټې عیدګاهونه دي څه عذر دی خلکو ته چې نه په سکول کې هم کولی شي د سکول په ګراونډ کې هم کولی شي ګوره د مسجد نبوي د مونځ څونه ثواب دو حدیث دي یو کمزوری دی لږ 500,000 والا لږ کمزوری دی او هغه 0 والا مضبوط روایت دی چې د مسجد نبوي کې چا یو مونځ وکړه دله به خدای 50,000 مونځونو ثواب ورکړي دا لږ کمزوری روایت دی مضبوط روایت دا دی چې دله به خدای د 0 مونځونو ثواب ورکړي لیکن بیا رسول الله مبارک په مسجد نبوي کې دومره قیمتي جومات کې قیمتي ثواب والا مونځ د اختر مونځ یې نه دی کړی په مسجد نبوي کې اختر له وبار وته د جومات نه بار به وته ولته به د اختر مونځ کو په یو عام میدان کې به د اختر مونځ کو ځمکه خو چې اوچه شي پاکه شوه خیر و خلاص ځان سره جانماز سړی یوسي نو بغیر د عذر نه د اختر مونځ د محلې په جومات کې کول علما وایي مکروه تحریمي دي نو اختر مانځله بار وتل به هر کیف د اختر مانځله دې وځي او چې د اختر مانځله ځي نو په ښي طرف دې روان شي او چې واپس راځي په بله لار دې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ترمذی شریف کې حدیث ته به په یو لار راته به په بل لار په یو لار به ته او دا تکبیرونه خو د لوی اختر په ورځ باندې خلک وایي په زوره لیکن که د رکوټې اختر په ورځ هم څوک ځان سره پټ په لاره تکبیرات وایي نو ګنجایش یې شته ځان سره تکبیرات ووایي د رکوټې اختر د مانځه نه مخکې خوراک کول دا مستحب دی سنت دی او کجوري خوړل دا بیا سنت دی د اختر د مانځه نه مخکې چې سړی خوراک وکړي او کجورې په مکه مکرمه کې یا په مدینه منوره کې هلته چې سار وختي مانځله خلک لاړ شي نو بیا واپس نه راځي بیا د اختر مونځ کې واپس راځي نو چې د اختر څنګه د سار مونځو کې خلک په صفونو کې کښېني نو د عربو د ماشومانو سره کجورې وي ټاپیانې وي ورسره او په دې خلکو باندې په دې صفونو کې ګرځئ نو چې څوک دوه والي هغه ماشوم ورته وایي یو بله مواله خذ واحده یو کجوره بله مواله ولې ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې کجورې خوري ناتکۍ دې وخوري یا دې یوه وخوري یا دې 3 وخوري یا دې 5 وخوري یا دې وخوري ګوره په دې سنت و عمل وکړئ ښه بل خوږ شی هم خوړی شي خو کجوره زیاته مستحبه ده نو 3 کجورې ناتکۍ دا د اختر د مانځه نه مخکې د کور کې هم خوړی شي دا وخورئ دا مستحب دی او په لوی اختر کې بیا مستحب دا دی چې د لوی اختر په قربانۍ په غوښه او بیا د قربانۍ د څاروي په اینه باندې خوراک وکړي او د هغې نه مخکې خوراک نه کوي دا د اختر شوه خو زمارونو صدقه فطر به ورکوې صدقه فطر
مونږ ورته سرسایه وایو. هر وخت کې په رمضان کې ورکولی شي، اگر چې زمونږ د بعض امامانو سره اختلاف پکې شته، خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ټول رمضان کې ورکولی شي. اوس په دې 10 شپو کې ورځو کې ورکولی شي، خو بهتر ټیم یې کم دی ادا چې د اختر پر د سار مونځ شي او د اختر مانځه لځې دې درمیان کې ورکړي. د اختر د مانځه نه مخکې د اختر پر ورځ دې وخت کې صدقه فطر ورکړي سرسایه، دی بهتر ټیم دی. سرسایه به څوک ورکوي؟ نو خو ډېر اوږده مسایل دی، خو چې کم سړي باندې زکات فرض دی او زکات ورکوي دی به سرسایه ورکوي، د ځان به م ورکوي او د خپلو نابالغو بچو به م ورکوي. صرف لږ فرق دی د دواړو په منځ کې. هغه لږ فرق یې دا دی چې زکات دپاره زمونږ دا طالبان علماو انعامي مال شرط دی او صدقه فطر که غیر انعامي وي نو پروا نشته. لکه زه به مثال درکړم، یو سړی د نصاب مالک ما د رمضان په اول کې تپوس کړی، اوس راته پته نه لګي د سپینو زرو، نو 52 تولې چاندی حساب ولګوئ، 2.50 تولې سپینو زرو قیمت ته دومره پیسې چې تا سره وي نو په تا زکات ورکولم واجب دي فرض، او صدقه فطر در باندې واجب ده ورکول. نو ما تپوس کړی نو هغه 53,000 روپۍ ته جوړې دی. خیر تاسو خپله د چاندی تپوس وکړئ چې توله په څو ده، نو 2.50 تولې اندازه تاسو ته معلومیږي. خو ما د رمضان 2 ورځې مخکې غالبا د یو زرګر نه تپوس کړی نو هغې حساب باندې څه 3 شپې ته جوړې دی، 3 شپې ته زه تېر وتم 53,000 روپۍ جوړې دی. مثلا 53,000 روپۍ دا چا سره او قرض سپیني نو په دې زکات هم واجب دی او دی به صدقه فطر هم ورکوي. هغه چاله به ورکوي چې هغه غریب یې که فقیر یې، هغه سره دومره پیسې دي. یو سړي سره 100,000 دي 19 تولې یا د 19 تولو نه زیات دی به صدقه فطر ورکوي. یو سړي سره 52 تولې 2.5 تولې چاندي ده یا د هغې قیمت یا د هغې نه زیاتې صدقه فطر ورکوي. البته که یو سړي سره توله کالی دی د 19 نه کم دی په ده صدقه فطر نشته، خو دا خو پکې واله ګورئ، بعضې خلک دا بیان په نیمه کې کټ کړي نو کار خراب کړي. پوره خبره اورئ، پوره خبر دا خو پکې واوره چې چا سره 19 نه کمی نو بیا به پې اله زکات واجبېږي چې ده سره نور نقدې پیسې وي. که نقدې پیسې ورسره وي نو بیا شامي کې شته، نو بیا به د دې سرو زرو قیمت ولګې، هغه نقدو سره بیا جمع کې نو زکات به لازم شي. لکه مثلا یو سړي سره توله کالی دی، نو توله کالی خو نن سبا د 100 روپو نه زیات دی، زکات پې نشته. خو که نقدې پیسې د سره وي مثلا 1,000 2,000 15,000 هر څومره چې وي نو بیا به دغه کالی قیمت کې هغې سره به جمع کې نو بیا خو د 2,000 نه زیاتې دي، نو بیا به صدقه فطر ورکوي. دا د ضرورت سامان پکې نه راځي، د ضرورت سامان به پکې نه حسابې، د کور کټ پیالی فرج شو، موبایل شو، د زمیندار قلبه شوه سنډه شوه، دا پکې نه راځي. د ضرورت نه زیات سامان د هغې قیمت، یو سړی دکاندار دی د خپل دکان د سامان قیمت به هم لګوي، دی مثال. لیکن اوس زکات او دې کې لږ معمولي فرق دی. د یو سړي 2 کوره دي نقد ورسره هېڅ هم نشته، 2 کوره دي، یو کې اوسېږي یو یې د ضرورت نه زیات دی، پراپرټی لی نه دی اخیستی، پراپرټی لی اخیستی دی او قیمت یې 53,000 ته ورسېد، خو بیا به زکات هم ورکوي صدقه فطر به هم ورکوي. پراپرټی لی نه دی اخیستی، یو کور کې اوسېږي یو یې ځان له زیاتې اخیستې چې زما د بچو بشي، زما بچي لوی شي دی له پکې کورونه جوړ کړم، نو اوس په ده باندې زکات نشته چې پراپرټی له تجارت لی نه اخیستې، زیاتي رهته. لیکن که قیمت یې د 53,000 ته ورسېد د دغه کور نو صدقه فطر پې شته. یا د یو سړي ځمکه ده نور ورسره هېڅ هم نشته، نو زکات خو عشر خو د فصل ورکوي خو زکات پې نشته. لیکن که د سره دومره ځمکه و چې د ده پې خپله او د ده د بچو ادنا ګزاره کېږي نو صدقه فطر به ورکوي، قرباني به ورکوي. اوس صدقه فطر تاسو ته ما مخکې ویلي وو، زما چې خپل کم حساب دی نو هغه په کم 2 کیلو غنم یې وړو، په کم 2 او 3.5 کیلو وریجې شوې یا وربشې شوې یا وریجې شوې 3.5 کیلو. لیکن بعض علما 2 کیلو څوک په باندې 2 کیلو یادوي. ما خو تاسو ته ویلي خیر دی زیات ورکړئ، په باندې ورکړئ، دې کې څه دي، کال کې یو ورځ ده که نه، نو دا صدقه فطر ورکړئ. اوس یو مسله بار ملکونو نه، سعودي نه، د دوبۍ نه، ابوظهبۍ نه ډېر زیات ټلیفونونه کېږي. هغه مسله ما مخکې تاسو ته بیان کړې ده او بیا هم درته وایم.
یو سړی په بار ملک کې دی، مثال په طور په سعودي کې دی، ابه صدقه فطر څنګه کوي؟ ابه د هغه د خپل حساب لګوي، ابه د خپل صدقه فطر حساب د سعودي لګوي، د دې ځای به نه لګوي، د سعودي به لګوي، په هغه خپل ریال کې به خپل حساب لګوي، نو صدقه فطر به ورکوي. دقه رنګې د بچي دي، د بالغانو بچي سرسایه په پلار نشته، که ورکوي د هغې په اجازت نه ورکولی شي، اجازت به ترې غواړي. د ښځې سرسایه په خاوند نشته، که ورکوي نو اجازت دې ترې غواړي چې ستا سرسایه ورکوم. د خاوند سرسایه په ښځه نشته، که ښځه ورته وایي چې زه به ستا سرسایه ورکم او دې ورته اجازت وکړي، وکیل یې کړي، نو بیا ورکولی شي. خو د نابالغه بچو سرسایه دا به دا پلار ورکوي. اوس دې په سعودي کې د ټیک د دې خو به خپله سرسایه د سعودي ورکوي، د سعودي په ریال به یې ورکوي، هلته به یې غریب له ورکوي، او که هلته یې نه ورکوي، هلته ورته غریب نه میلاویږي، نو پاکستان کې هم ورکولی شي، خو حساب به د هغه ځای د دې ځای به نه د سعودي. خو چې کوم نابالغه بچي دي، د دې سرسایه به د کوم دی بچي خو یې دلته پاکستان کې دي، نو بچي د پلار تابع دي، د مور خو تابع نه دي، نو پلار یې سعودي کې دی، نو بچي به هم د سعودي حسابېږي. اگر چې گنجائش پکې شته دی دویم ټکي، خو هغه گنجائش به دلته وباسو، گنجائش به دې وباسو، پلار په سعودي کې دی، نو دا بچي د چا تابع دي؟ بچي خو خپله نه ورکوي، د بچو حق خو په پلار دی، که پلار ورنه کړه د بچو غاړه نه بندېږي، د پلار غاړه به بندېږي. نو بچی له دې پلار تابع دی، نو چې پلار خپل حساب د ریال په شکل کې ورکوي د سعودي، نو د بچو به هم د ریال په شکل کې ورکوي، د نابالغه بچو. دا ذهن کې واچوئ. البته یو خبره زه تاسو ته وکړم، دې کې بس تاسو ټول مشکلات ختم شي او په سنت او عمل مو شي. نغدې پیسې مو ورکوئ، ورکولی شی، نغدې پیسې به څونه ورکوئ؟ ما خو تاسو ته بل ځل ویلي وو، ما چې کوم حساب کړو، ما په زه خو ډېرې لږې راځي، 100 روپۍ راځي، د په کم 2 کیلو 120 شو، څوک 105 راځي، 105 څوک 100 یو منټ، څوک 120 یادوي، څوک 140 یادوي. نو ما خو تاسو ته ویلي چې 140 ته 150 ورکوي. څه خبره ده مړی، یو 100 روپۍ غواړو، څه مشکله نه ده که نه؟ دا خو په غریب نشته، په مالدار ده که نه؟ نو دې کې هر څه مسله، څوک 120 130 ما نه بله چا تپوس وکړ، تا خو څه ویلي دي؟ زه خو ما خو چې حساب کړی په کم 2 کیلو زه کوم، د خپل تحقیق په بنیاد هغه 15 پاسه سل. وایي دلته خو یو مولوي صاحب وایي چې 120 به یې ورکړه، خبره جوړه ده. وایي بل مولوي صاحب 140 وایي مې 150 ورکړه. هلکه 100 روپو کې د 50 مولیانو نه تپوس کوې، د خدای نیکبخته نیت دې ورته زړه دې ورته ګرېدلی دی. 100 روپۍ څه شی دی سړی؟ نن سبا خو ماشوم هم سهار ته سکول ته ځي، په 100 روپو نه رضا کېږي، په 100 روپۍ خو ماشوم نه رضا کېږي، نو 150 ورکه څه چل کېږي؟ نو نغدې ورکولی شي، ګورې دا نه چې نه شي ورکولی، خو بهتره دا ده چې جنس ورکه. ګور اوس بار ملکونو والا ته مسله اسانه شوه، جنس ورکه. جنس څه معنا؟ په کم 2 کیلو اوړه یا غنم ورکه. اوس که سعودي کې دا ورکوې که دلته یې ورکوې؟ د ماشوم په سر هم دغه په کم 2 کیلو اوړه دي، که سعودي کې ورکوې که دلته یې ورکوې؟ بس اوړه ورکه، دلته هم ورکولی شي، هلته هم ورکولی شي. جنس ورکه، خبره خلاصه ده. بلکې زه هم اوړه مو ورکوې، اوړه ارزان دي، د روجو قیمت ولګوئ، زما د روجو ولګوئ چې غریب ته څه فایده خو ورسي که نه. روجي په څو دی لکه کیلو؟ نری روجي 150. نو 150 3 کیلو په څو شوې؟ تاسو باندې دې حساب کوم، 4.5 او د نیمې 75 شوې، نو څو شوې لکه 525 1520 روپۍ د روجو په حساب کېږي. دغه ورکوې چې د غریب کار پې وشي. هغه زمانه کې د دې اوړو د په کم 2 کیلو اوړو د 3.5 کیلو روجو د دې قیمت یو. اوس خو فرق راغی. نو زموږ علما وایي هغه شی ورکوې چې انفاع للمساکین، چې مسکین ته څه فایده وي. 100 روپۍ خو ماشوم چې سکول ته ځي په 100 روپۍ رضا کېږي، ته خدای سره دا ټوکې کې. زما وروڼو ورکوې ښه، چې چا وس کېږي او کم مالدارانې، نو 525 روپۍ د روجو جوړېږي. بلکې روجې والی 3.5 کیلو روجې والی د یو کس په سر باندې غریبانانو له ورکوي. دا خو مړه په مالدار ده که نه یار، په غریب خو نه ده که نه، په غریب خو نه ده، په مالدار ده. نو سم کار به وشي پرې د غریبانانو. نو سعودي او بار چې کوم دوستان دي او وي، هغوی د جنس ورکوي، جنس. اوس هغوی که اوړه ورکوي، هغوی ته ډېر ارزان دي. اوړه په سعودي کې ارزان دي، په کم 2 کیلو اوړه خو زما په خیال د 3.5 ریالو شو.
هغه ورته ارزان دی، او کجورې هلته ګرانې دي، روجې هلته ګرانې دي. نو چې کوم شی ګران دی نو غاړه په وړوم خلاصېږي، دا وي زمونږ هم پې خلاصېږي، خو فایده په دې کې ده چې مسکین ته فایده ورسي. نو جنس دې ورکي، خبره خلاصه شوه. د خپل ځان دا بار مسافر یادو، د خپل ځان او د خپلو نابالغه بچو جنس دې ورکي. او د یو کس په سر او که ماشوم دی او که پلار یې دی، او کم 2 کیلو اوړه یا غنم یا 3.5 کیلو وریجې یا وربشې یا 3.5 کیلو کجورې دا دې ورکي، ډېره ښه به شي. هلته که غریبانان وي هلته دې ورکي، ډېره بهتره ده بار ملک. او که هلته ورته غریب مسکین فقیر نه میلاویږي نو کور ته ټیلیفون وکړي ښځې ته نورو ته چې د ما ره طرف نه و د دې بچو ره طرف نه ورکې، وکیلان دې کړي. دا اسانه خبره شوه. دا صدقه فطر به ورکې د اختر د مانځه نه مخکې ګورې، او که د اختر د مانځه نه مخکې دې ورنه کړه نو دا نه غاړه نه خلاصېږي، وروستو به یې ورکې. لیکن وروستو کې څه دي؟ وروست حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه رسول الله مبارک لراغه وی دا الله رسول ما نه خو سرسایه یې را شوې وه، ما خو د مانځه نه مخکې نه ده ورکړې، اوس مې مرایې ازاد کړو. مرایې ډېر قیمتي وي. حضور پاک مبارک ورته فرمایل، حدیث دې ګورې، وی ای عثمانه وی ته یا یو مرایې دې ازاد کړو، وی که 100 مرایان ازاد کې نو هغه ثواب دې نه کېږي کم ثواب چې د اختر د مانځه نه مخکې په ورکولو کې. دا مهرباني وکړې، دا صدقه فطر او سرسایه ورکړې. څه وایي؟ نه نیکه ون وصوله نه ورکړي. سرسایه رور که غریب یې رور له ورکولی شي، خور که غریب یې خور له ورکولی شي، رواره غریب دی، ماما غریب دی، ترور د ترور بچی غریب دی ورکولی شي، خو پلار له نیکه له نیا له مور له نشي ورکولی. دقه رنګې یو سړی دی چې هغه وصوله سرسایه ورکوي نشي ورکولی، لور له ورکوي نشي ورکولی. یو سړی دی زوی بار دی او هغه دی وایي چې زه د هغه بار زوی په ځای سرسایه دلته ورکوم، د هغه نه به اجازت غواړي. که هغه ورته وایي چې زما سرسایه ورکړه نو بیا ورکولی شي. که هغه ورته نه ویلې او ده ورکړه نو هسې ثواب یو شو سرسایه ونه شوه. سرسایه چې په چا واجبه ده ابه ورکوي، یا به هغه بل ته وایي چې زما په ځای باندې سرسایه ورکوي نو هله به سرسایه ادا کېږي. نو زمانونو د حضرت عثمان رضی الله عنه دا خبره مې درته وکړله، دا خو د سرسایې خبره شوه. اوس اخیري یو خبره درته کوم ټولو ملګرو ته، سرسایې متعلق به دغه مسایل تاسو مخکې مې اورېدلي دي او ما هم درته اوس بیان کړل. خبره ذهن کې واچوئ. دې مخکې جمعه کې مې درته څه ویلي ما وی په د مسجد نبوي په منبر حضرت جبریل علیه السلام خیره کړې ده، امین په حضور پاک ویلې دي، یاده مو ده؟ او څه ویلي دي چې په رمضان میاشت په چا راله او د هغسې عبادتونه که چې ځان په خدای وبخي نو خدای دې خدای هلاک کړي. رغیبان فرجل معنا خدای دې هلاک کړي. د دې خیرو لاندې را نه شو یا مونږ خو هغسې عبادت نه دی کړی. څوک به وایي چې ما هغسې کړی دی؟ نه دی کړی، ما نه دی کړی، تا نه دی کړی، بل نه دی کړی. مونږ هغسې عبادت کوم ځای کولی شو؟ نو مونږ به یو کار کوو د خیر وخت کې الله ته به توبه وباسو، معافي به وغواړو. الله مونږ بې کسه یو، الله مونږ بې څوک، الله زمونږ له شیطان هم تو دی، نفس هم رانه تو دی، خواهشات هم رانه تو دی. الله ډېر بې کسه یو. دا د صحابو او د تابعینو نه هم تو خو بل شان خلک وو. مونږ نه دي کړی، مونږ کوتاهي کړې ده. دا نه وایو چې زمونږ عذر نشته، مونږ کوتاهي کړې ده. الله مونږ کوتاهي کړې ده. پکار دا و چې مونږ په دې کې پوره عبادت کړی وي. پکار دا دی چې مونږ په 3 ورځو کې په 2 ورځو کې یو د قرآن شریف ختم کړی وي. پکار دا و چې مونږه نفلونه کړی وي. پکار دا و چې مونږه غیبت نه وي کړی. پکار دا و چې مونږ دروغ نه وي ویلي. پکار دا و چې مونږ چا سره چا ته بد نه وي رسولې په ژبه او په لاس. خو دا زمونږ نه شوي دي. نو څه به کوو؟ توبه به وباسو، توبه به وباسو چې د دې خیرونه بچ شو که جړا سره به الله ته توبه وباسو. دا به وایو یا الله زمونږ تا ته توبه ده. نو په توبه باندې رب العالمین ډېر زیات خوشحاله